سلامونه دوستانو. یو ظالم خاوند خپله ښځه ډېره په بېدردۍ وژلې او پانسي کړې یې ده. د ملګرو ویډیو را سره تر اخرې پورې وګوره. ملګرو په پېښور ورسک روډ باندې یو ظالم خاوند خپله ښځه ډېره په بېدردۍ وژلې او پانسي کړې ده. ملګرو د ښځې ګناه څه وه او ولې دومره په بېدردۍ وژلې شوې ده؟ دوستانو یوه جینۍ چې 4 میاشتې یې د واده کېدي خپل خاوند ډېر په بېدردۍ وژلې او پانسي کړې یې ده. پلار یې په خپل بیان کې ویلي دي چې زما لور لسم تعلیم هم کړی او د قرآن حافظه هم وه او خاوند ورسره ډېر زیات ظلم کړی او پانسي کړې یې ده، او دا صرف په دې وجه چې زما لور بیماره وه او خاوند ترې بل ځای له د کار دپاره تللی و، خو خواښ یې ورته وویل چې ډاکټر ته لاړه شه او ستنې ووهه، خو هغې سره یې هم ګزاره ونه کړه. نو بیا پلار یې وایي چې موږ ته یې رینګ وکړو چې زه ورغلم، ما خپله لور راوسته او خاوند یې چې کور ته راغی نو ناوخته ټیم و چې زما کار راغی او زما لور یې د ځان سره بوتلله. پلار یې دا وایي چې زما لور روغه جوړه وه او خاوند سره روانه شوه او چې هلته یې بوتله نو هلته یې پې داسې ظلم وکړو، اول یې وژلې وه او بیا یې پانسي کړې وه. ملګرو ډېره دردونکې واقعه شوې وه چې پولیسو هم دا ویلي چې دا وژلې شوې ده. دوستانو موږ هم د حکومت نه دا مطالبه کوو چې داسې ظالمان له دې داسې سزا ورکړي چې نور ترې هم عبرت واخلي، ځکه چې بچي ډېر په سخته رالویږي او داسې ظالمان یې داسې په اسانه قتل کوي. ملګرو دا یو دردونکې خبر چې تاسو سره مو شریک کو. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخرې پورې وکتله. ملګرو که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ. داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در رسي. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخرې پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.